حضرت ماشطه رضی الله تعالی عنها وینځه ده د فرعون د لور ویښتان به یې ږمنځول ځکه ورته ماشطه وایي ږمنځونکي وایي د فرعون او د هغې کورنۍ د دې په ایمان نه وه خبره شوې چې په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی نو دا ږمنځه یې وهله د فرعون د لور په دې ویښتانو کې نو ږمنځه ترې ګزاره شوه نو په دې وخت کې دی چې دا ږمنځه راغستله نو ویل چې بسم الله د فرعون لور تعجب وکړه او ورته ویلې الک رب غیر والدي ستا دپاره بل خدای معبود رب شته زما د پلار نه بغیر تا دا بسم الله لفظ ولې ویلې په کار دا دی زما د پلار نوم دې ویلی وي نو هغې ورته ویلې چې هو ستا پلار خدای نه دی رب نه دی معبود نه دی الله بل دی د اسمانونو د ځمکو پیدا کوونکی او زما او ستا د پلار رب بل دی د اسمانونو مالک دی فرعون لور ورته وایي دا خبره خو تا وکړله خو که دا خبره زه خپل پلار ته وکړمه هغې ورته ویل ویې که زنانه ده موږ نن ایمان پټو زما مسلمانانو متاسفانه یو کس رابطه وکړله وایي موږ په فرانسه کې یو تعلیمي اداره کې یو موږ ته د مانځه اجازت نشته دی مونځ په اشاره کولی شو که نه شو کولی دا اوس زما وروڼو موږ هلته په تعلیمي اداره کې یو د مونځ وخت راشي موږ مونځ ته نه پرېږدي آیا موږ مونځ په اشاره کولی شو که نه شو کولی ها د یو څو روپو د ګټلو په خاطر څومره لارې ورته جوړې کړي حساب به الله تا سره کوي او مزې او چړچې به پې نوره دنیا کوي اخره څومره حرام خوړلی شي که سود کې که رشوت اخلي که حرام یو څو ورځې ژوند دی الله به در باندې شکره ولګوي د وینې غوړ به درته پیدا شي فشار به دې اوچت شي ستا ګټلې پیسې نه به غوښه خوړی شي او نه غوړي او نه خواږه تیکه او ترخي اوبه به څکي خو حساب به الله تا سره کوي هر کیف زما عزتمندو ماشطه رضی الله تعالی عنها ته فرعون راغی او ورته ویلې چې تا ایمان راوړې ایمان نه واوړه کنې سخت عذاب به درکړم هغې ورته ویل پروا نشته دی چې څنګه عذاب راکړې کړۍ راوغوښته او تیل یې پکې واچولو او دا وخوټ کېدل دې وخت کې د ماشطې رضی الله تعالی عنها 3 بچي وو نو دا یو بچی ترېنه واغېستو دې تیلو له یې ورګزار کړ دا ډېر سخت ساعت دی الله دې دې امتحان نه موږ او تاسې وساتي بیا ترېنه دا بل بچی واغېسته دی هم دې تیلو له ورګزار کړ نو دا درېیم بچی چې د غېږ نو دی چې کله ترېنه اغېسته چې تیلو له یې ورګزار کړي نو دا مور لږه وروسته شوله نو دا د غېږې بچی پې څه اواز کوي ورته وایي څه عجیبه مخلوق دی یا امه اقتحمي فإن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره اے موري مرستو کېږه مخکې شه دې کړۍ له ور وړاندې شه په الله قسم د آخرت عذاب چې دی د دنیا نه ګوره ډېر سخت دی فاقتحمت نو ښځه ور وړاندې شوله د غېږې بچی دی و چې دا درېیم بچی هم ترېنه ګزار کړو نو دی مور ورته ویلې فرعون ته چې یو سوال درته کومه که ویې منې هغې دا خیال ایمان نه وړي ویل نه ایمان نه ناوړم خو سوال مې دا دی چې کله دې زه دې کړۍ له ورګزاره کړمه نو بیا به دا 3 بچي او ما په یو قبر کې خښ کې چې ورځ د قیامت راشي او زه خپل رب ته د خپلو بچو سره راوچته شم او ورته ویم چې الله ما خپل بچي او خپل ځان ستا د دین دپاره قربان کړي فرعون ویل دا در سره وعده کوم سره د بچو یم دی کړي له ورګزاره کړه او وسوځېد او 4 واړه یې راواغېستل او په مصر کې په یو قبر کې خښ کړل جناب سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې چې وایي کله جنت ته داخل شوم نو یوه ډېره ښایسته هوا راله خوشبو راله ما ورته ویل جبریله دا خوشبو د کوم ځای نه راله و جبریل علیه السلام راته وفرمیل چې دا په مصر کې د ماشطې رضی الله تعالی عنها قبر دی د هغه قبر خوشبو کله کله الله په دې جنت را لګوي زما عزتمندو داسې عزت په ایمان کې دی او زنانو داسې قربانۍ یې ورکړي دي الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسې نارینه او زنانه د دین دپاره استعمال کړي الله دې د دین د خدمت دپاره استعمال کړي
او الله دې مونږ او تاسې د هر قسمه قهر غضب غصې نه وساتي. درود شریف په اخلاص سره ووایئ.